دا چې په دې وروستیو کې د غزني ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له لوري ونیول شوې او له تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د غزني ښار په یو شمېر کمربندي پوستو خپل بریدونه زیات کړي دي. د غزني ښاریان وایي چې د بیا دل سقوط له ویرې د خپلو هټیو مالونه باروي او کورونو ته یې وړي. دوی وایي 2 کاله وړاندې کله چې غزني ښار د وسلوالو طالبانو له لوري سقوط شو، هغه مهال په غزني ښار کې یو شمېر مارکیټونو ته اور واچول شو چې د غزني ښاریانو ته یې مالي زیانونه واړول. د غزني ښار یو تن هټیوال وایي غواړي چې خپل مالونه کور ته یوسي ترڅو یې د بیا ځلې سوځلو مخه نیولې وي. غزنی خال اوضاعش خود بیاداره و فیلمبردی کرد. کل غزنی تا بالات سقوط گرفته، کمربندها سقوط کرده، کمربندها جنگ سمیالم جنگ جریان در صفحه فیسبوک کل معلوم است. دولت مرکزی خواهان هستیم که امنیت در غزنی بیاره. دفعه این که سقوط کنه خدای نخواسته دفعه دوم است تا بالا مردم ما سر پای خود نامده. از نگاه اقتصادی اقتصاد تمام مردم خراب است. همه کسایی که دکاناش در بازارچی در گرفت، یعنی خود ما از تقریبا هم فایده پارسال ما فایده نکردیم. پارسال که توان کرده بودیم تا ما مو فایده رو ما نکشیدیم که حالا باز یعنی امروز ساعت 2 بجې روز هیڅ کس نیست بازار پشه پر نمیزنه خلاص. د غزني ښار اوسیدونکي وایي د غزني سیمه ییزې ادارې ترڅنګ مرکزي حکومت سمه پاملرنه نه ده کړې، نو ځکه د دې ښار د خلکو ویره زیاته شوې. دوی وایي چې طالبان یو ځل بیا غواړي چې د غزني ښار سقوط کړي. که څه هم د غزني چارواکي وایي دوی اجازه نه ورکوي چې غزني دې یو ځل بیا سقوط شي، خو ښاریان وایي باید مخکې له مخکې خپل تدابیر ونیسي. نن د غزني ښار زیاتره هټیوالو خپلې هټۍ د جنګ له ویرې وتړلې او مالونه یې له خپلو هټیو څخه وایستل. خو بس د جنګ له دواړو خواوو نه موږ دا هیله داسې ملکیانو ته او ملکي ځایونو ته ډېره پاملرنه وکړي تر څو ملکیان متضرر نه شي، ځکه چې د هغوی همدا اسره ده. هر سړی که داسې د کاروبار یې شروع کړی د خوان سرمایه خپله ټوله نه وي، یا یې په قرض راوړي یا چا کومک وي، د هغو اسره بس همدا دوکان ته یې که دا دوکان خدای مه کړه وسوځول شي له ستاوانو ته ورسېږي د هغه ټول ژوند. د غزني چارواکو مخکې له رسنیو سره ویلي وو چې دوی د غزني ښار د پوره امنیت چمتووالی لري او وسلوال طالبان به په دې ونه توانیږي چې غزني ښار ته یو ځل بیا سقوط ورکړي. دیدمش دکانتان خالی است به خاطر چی؟ با خاطر اینکه یک دفعه دیگه هم چور و چپاول در میانه بازار چسبید، مردم و اموالش غارت شد. با اون خاطر حال ما هم دیگه نگران امنیت شدیم، کل چیزا رو جمع کردیم. چارواکي وایي چې طالبانو د خلکو په منځ کې یوازې ویره خپره کړي. دوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دې ولایت امنیت ته به پاملرنه کوي. سلیمان راحیل، شمله راډیو، غزني.